تازه خبر کندهار اوسیدونکو یونیسف ته کله چې اوبو ټانکر راشي اختر په څیر ورته خوشحالیږو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کې لیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د هیواد په لارو بر سیمو کې د بېوزله او وچکالۍ له زیاتېدو هم مهال د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یا یونیسف وايي افغانستان په سویل کې د اوبو د کمښت ستونزه خورا زیاته شوې ده. یونیسف د سې شنبه د غوي پر شپږمه کندهار د یوې اوسیدونکي له حواله لیکلي کله چې د اوبو ټانکر راورسیږي د اختر په څیر ورته خوشحالیږو. د کندهار یو بل اوسیدونکی د ملګرو ملتونو ملاتړ ماشومانو صندوق ته ویلي چې وچکالۍ او د اوبو کمښت یې درې بچیان داسې مهال ترې واخیستل چې هغه په خپله سترګو لیدلي. د یونیسف یو کارکوونکی په روزګان کې وچکالۍ وحشانه بللې ده. پر دې سربیره د یونیسف ویلي چې د پاکو اوبو نشتوالی له یوې خوا د تندې له وجې په د مرګ ګواښ زیاتوي، له بلې خوا د بېلابېلو ناروغیو لامل هم ګرځي. یونیسف کندهار او روزګان کې وچکالۍ خپلو کلمو څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې له خپلو شریکانو سره د دغو سیمو کې د اوبو رسولو لپاره هڅه کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله وچکالۍ ګواښ سره مخ دی. ملګرو دا زموږ چمتو شوي ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.